السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر. زیم شاهد جان زیب د خبرو سر ټکی. د سیول نافرمانۍ کال مؤخره کولو فیصله چا په مشوره شوې ده؟ لطیف کوسا وضاحت ورکړو. بیرسټر صاحب د حکومت سره د مذاکراتو باندې راضي کولو لپاره خپلې پارټۍ ته تجویز ورکړی. د خبرو تفصیل: د سیول نافرمانۍ کال مؤخره کولو فیصله چا په مشوره شوې؟ لطیف کوسا وضاحت ورکړو. پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی مشر لطیف کوسا د عمران لخوا د سیول نافرمانۍ تحریک مؤخره کولو فیصلې وضاحت ورکړو. اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې لطیف کوسا ویل چې حکومت لومړی د مذاکراتو نه انکار وکړو، اوس د خبرو اترو پیشپش باندې خندا کوي. هغه ویل چې هغه کسان چې فارم 47 په ضیا حکومت یې په اقتدار کې ناولي اوس هم دوی په غلامۍ کې روان دي. لطیف کوسا ویل چې شپږشتم ترمیم نه وروسته خلکو ته انصاف ځینې امید ورکول شوی و، خو مخصوص فیصلو د وجه دا امید یې ختم کړو. هغه ویل چې تر څو چې سیاسي استحکام نه وي اقتصادي استحکام نشي راتللی. د پی ټی آی مشر ویل چې عمران خان د محمود خان اچکزی، اختر مینګ نورو مشرانو مشورې باندې د سیول نافرمانۍ تحریک مؤخره کولو فیصله وکړه. واضح ده چې عمران خان پرون د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د سیول نافرمانۍ کار څو ورځو لپاره مؤخره کولو اعلان وکړو او ویل چې که دوی مطالبات ونه منل نو بیا به د سیول نافرمانۍ کال اعلان ورکړل شي. بیرسټر صاحب د حکومت سره د مذاکراتو باندې راضي کولو لپاره خپلې پارټۍ ته تجویز ورکړی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي صاحب خپلې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف ته تجویز کړی چې حکومت د مذاکراتو لپاره راضي کوم. د میډیا سره خبرو کې بیرسټر صاحب ویل چې تر اوسه پورې د حکومت او پی ټی آی ترمنځ باضابطه مذاکرات نه دي شروع شوي. هغه تجویز وکړو چې حکومت په ځای د اپوزیشن جماعتونو څخه خبرې اترې شروع شي تر څو ټولې سیاسي پارټۍ په یو پلیټ فارم باندې راټولې شي. د هغه په وینا کله چې سیاسي جماعتونه متحده شي نو حکومت به په خپله مذاکراتو تیار شي. د سیول نافرمانۍ تحریک په اړه د یوې سوال په جواب کې بیرسټر صاحب ویل چې عمران خان د مشرانو د نظر په اساس د هغه تحریک مؤخره کو، خو دا تحریک به ډېر زر شروع شي. هغه زیاته کړې چې وزیر اعلی لخوا عمران خان سره د ملاقات نه کولو په اړه به عدالت ته رجوع کوو. بیرسټر صاحب ویل چې پی ټی یو سیاسي جماعت دی چې کله مخفا احمد او کله مزاحمت حکمت عملي خپلوي. د مخالفت د سخت رویې په خلاف د مزاحمتي سیاست نه بغیر بله لاره نه پاتې کیږي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.